دخونړیو چاودنو دوام او د داعش ګواښونه. طالبان وایي په افغانستان کې د داعش ریښې به ژر وچې کړو. طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منسوبو وسلوالو کار بولي. د بریدونو کې چې تیرو 2 ورځو کې شوي لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او له 100 زیات نور ټپیان شوي دي. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې ټاټوبی یادېږي. 2 ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي. ښاغلی مجاهد زیاتوي د یوې فتنهګرې شریرې کړۍ کار دی چې داعش ته ځان منسوب بولي. زموږ کشفیات هم همدا دي او ځینې کسان یې نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري. دوی صرف دا غواړي چې اوشوب ګډوډي او بې اطمیناني منځته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نشي موږ هم جدي پسې یو. تعقیبوو یې انشاءالله ژر به یې بیخ کندنه وشي. وروستی چاودنه پرون د جلال آباد 5مه ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون یې 15 تنه ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي چاودنه د سړک غاړې مین له کبله هغه مهال شوې چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې 3 او کابل کې یوې چاودنې 3 تنه ووژل او له 100 زیات نور یې ټپیان کړل. دا چاودنې افغانستان کې شاوخوا د 1 میاشت د نسبي قرارۍ وروسته شوي دي. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلیې عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 14 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکړل شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه له طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې وکړې. د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو په دې هیله چې راپور به مو اورېدلی وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.